د لغمان د ترافیکو مدیریت وایي د کابل ننګرهار لویه لاره د ماهیپر په سیمه کې د ټیلر موټر د چپه کېدو له امله تړل سوې ده. یاد مدیریت زیاتوي تېره شپه د ماهیپر په سیمه کې د یوه ټیلر موټر د چپه کېدو له امله د کابل ننګرهار لویه لار د هر ډول موټرو پر مخ تړل سوې ده. سرچینه وایي په دغه ټیلر کې اوبلن ګاز بار و چې د موټر چلونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه سوې ده. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د حیرتان بندر له لارې 14,000 ټنه توکي هیواد ته وارد سوي دي. دغه اداره زیاتوي د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له لارې 229 واګونه سوداګریز توکي چې وزن یې 14,890 ټنه او ډیره برخه یې خوراکي توکي وه هیواد ته وارد او 14 واګونه الوګان او ممیز چې وزن یې 2,301 ټنه دي بهر ته صادر سوي دي. مالیه وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې یې پر تازه میوو، سبزیجاتو او نورو ژر خرابېدونکو اموالو د لیږد فورم اخیستل لغوه کړي دي. د یاد وزارت په وینا دغه پریکړه د سوداګرو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو او د میوو او سبزیجاتو له خرابوالي څخه د مخنیوي په موخه کړې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزوا اتونبایوا سره کتلي دي. د حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي په دغه کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د سفارت لپاره نوی شارج دافیر او ډیپلوماټان ګمارلي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې ډیپلوماټان به یې له ښې روحیې او ژمنې سره سم د دواړو هیوادونو وګړو ته چوپړتیاوې ترسره کوي.